یو خو چې یو سړی مخامخ د چا صفت وکړي، مخامخ. نو حدیث کې راځي چې خاور راواله او دې سړی ته په خوله کې واچوه چې تا زما صفت مخامخ ولې وکړو، زما نفس غټه ما کې عجب او غرور پیدا کړ. د دې بیان مثال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بلار روان یو ماشوم بل تویلی چې دا سړی چې روان دی دا ټول شپه د خدای عبادت کوي. امام ابو حنیفه ډیر خپه شو چې زه خو ټول شپه عبادت نه کوم او دې سړی زما صفت وکړي. نو داغې نه وروستو 40 کاله امام ابو حنیفه د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی، ټوله شپه به نه وده کېده چې زما صفت دې یو شان کېږي او هغه کمال دې په ما کې نه. حدیث شریف دی چې افسد التراب فی وجوه المداحین، څوک چې مخامخ د چا صفت کوي نو د په خوله کې خاورې ور واچوه، دا ستا نفس غټوي.